نو بس ما ته ژوند راکړي بس نور د خدای کار دی خو بس مرګرو د الله رضا دپاره دا ویډیو وګورئ یار دا وګورئ د یو انسان د ژوند خطره ده هغه انسان له ژوند ورکول دي मैं तो पता नहीं था जी तुमसे बोल बोला था بچی په مونږ خپل هسپتال ته بوځو د علاج وکړو دا خدای پاک دله زندګي ورکړي دا درد چې کوم دی دې ماشوم نه وایي السلام علیکم جی کتونکو مشتاق علم امام ملکن ایجنسی ده جبګۍ علاقه ده جی دلته کې راغلی یم دا کاکاجي را پسې راغلی خپل دفتر ته چېرې تاسو به ما سره لازم ځئ او دلته چې کوم دی په دې کور کې تشې جړاګانې ویرونه دي ډېر زیات درد دی ډېر زیات تکلیف دی مرګرو د الله رضا دپاره دا ویډیو وګورئ یار دا وګورئ د یو انسان د ژوند خطره ده هغه انسان له ژوند ورکول دي راځئ هغه څه دې مونږ وګورئ جی کتونکو هغه درد چې کوم دی تاسو د ماشوم نه په خپله واورئ چې د ژوند د څه کلمنو سره مخ دی السلام علیکم بچه وعلیکم السلام بچو دا راته ووایه څه تکلیف درته ما اینه کمیږي چې اینه مې کمه شي بس بیا نشم ګرځېدی هینه دې کمیږي وجود کې مې دم نه وي ها دې بیمارۍ ته څه بیماري وایي بچو دې بیمارۍ ما ته پته نه سره ته نه وي بس د هسپتال کې داخل کړی مې بس دوایانې راته خېږي اینې راته خېږي بچو دا راته ووایه ستا په دې بیمارۍ څونه خرچه راځي تقریبا اوس پیسې خو پې ډېرې ولګېدې خو اوس ټرانسپلانټ راته کوي به دې به 40 لک روپۍ راځي 40 لکه ژوند دې خوښ دی که نه بچو ژوند خو مې خوښ دی دې کتونکو ته ووایه ما له ژوند راکوي زما ژوند د خدای په لاس کې دی خو ذریعه تاسو یې نو بس ما ته ژوند راکړي بس نور د خدای کار دی خو بس ما ته ژوند راکړي بس پیسو ضرورت دی پیسې جی کتونکو دا بقایا خبرې به بهر وکړو د والد صاحب سره خو د ماشوم له دننه رالمه د دې د خولې ته ماسک ډېر زیات فریاد یې کولو په دې کمره کې دا دننه پروت دی راځئ تفصیلي خبرې واورئ جی کتونکو دا د دغه ماشوم والد صاحب دی بھیجان څه مسله ده پوره تفصیل راته بیان کړئ زما د ماشوم بلډ کینسر دی مړه وسله وکړه یار الله به خیر کړي الله به خیر کړي मैं तो पता नहीं था जी तुमसे बोला था ډاکټران څه وایي وروره ډاکټران وایي دا به ښه شو علاج غواړي بس علاج ورته وکړه تاسو په علاج څونه خرچه راځي تقریبا علاج باندې ما تقریبا 2 ټیمه پورې 35 لک روپۍ لګوي چې کوم څه وسایل ونه ختم کړي ځمکه مې خرڅ کړي دا اوس مخکې غواړي پیسې دلته کې په دې علاقه کې داسې وس لرونکي خلک یا مطلب رشته داران هغوی سره ښه امداد کړی دی خو قرض ځینې قرض دی هغه به م ورکوم لکه داسې ښه امداد یې راسره کړی دی تا کار مار څه کولی لکه څه کار روزګار کې زه مزدور کار یم مزدور کار یې که نه ستا د ماشوم د علاج چې کوم دی دا بلډ کینسر دی دا بلډ کینسر دی د کوم هسپتال نه د علاج شروع دی دا جی موږ دغه کې پېښور کې یوه نیمه میاشت تېره کړه پېښور کې چې کوم دی ادارې جو کمپلیکس و بیا شوکت خانم او ایرنم کې بیا وانغوست دا پنډۍ ته بوځي پنډۍ ته چې بوتو نو هلته هغوی وایي چې تا سره تقریبا دې ټایم کې 30-40 لک روپۍ مې درته موږ علاج شروع کوو بس زما دلته ځمکې ویې مې خرڅ کړې او دلته مې ترونو ته ویې مې که دا کور هم خرڅېږي دا هم خرڅ کړي هر څه خرڅ کړي خو چې بس زه دلته علاج وکړم اوس هغه کیموتراپي ورته وي هغه یې ورته وکړه اوس وایي دلته ټرانسپلانټ پکې دی نږدې د روډ نه د روډ او میچنګر چې کړي درونو خویندو نه وایي دلته به دا دغه کوو د ټرانسپلانټ کوو نو ته به 100 لک روپۍ نورې پیدا کړي نو بس جي دا ګران کار هېڅ هم نشته نور بس دا به زه ته کار روزګار نوکري نه هېڅ هم نشته جي خوراکۍ تاسو لږ دې خوا راشئ دا زمونږ خوراکۍ ده د دې واړه دي دلته ودرېږئ جي څنګه بچیا بیمار دی څه وایي زه دا ویل غواړم زما دې بچي ته
څوک امداد وکړي. موږ ته 1 روپۍ وس نشته دی چې دا پې موږ بوځو. دا موږ د پیسو د لاسه اوس کور کې کېنولي دي، پیسې نشته دی چې څوک را سره لاس امداد وکړي ډېره به ښه چې دا بچي پې موږ خپل هسپتال ته بوځو، دله علاج وکړو. دا خدای پاک دله زندګي ورکړي. خدای به شي او په تاسو به شي. څنګه حکومت کور کې څه غږ نه دی پورته کړی چې څوک راغلي دي داسې امپیاګانې مینه دي له تلي چې هغوی ورته لاس کومک کړی که نه؟ نه چا هم را سره جي بس هېڅ هم نه دي. نه زموږ ډېره غریبي ده جي. دې کتونکو ته څه وایي وس لرونکي خلک دي روجم را روانه ده او داسې خلکو سره امدادونه کوي نو څه وایي ته هغوی ته؟ دوی ته موږ دا ویو چې موږ د دې بچي سره د پیسو د طرفې کو امداد وکړي چې دا بچي پې موږ هسپتال ته بوځو، د خدای پاک ژوند ورکړي، زندګي ورکړي، الله پاک روغ صحت ورکړي. صحیح ده. حاجي صاحب تاسو لږ را دې خوا شئ. دا حاجي صاحب په ما پسې راغلی و چې یاره دغه رنګ څه کسان دي د جبګۍ علاقه کې ملکن ډویژن دی نو دغه تکلیف دغه مشکل سره مخامخ دي. حاجي صاحب تاسو څه پیغام لرئ؟ څه وایي دغه ګل ماشوم چې کوم دی د ژوند سوال وکړو چې یاره ما ته ژوند میلاو شي؟ مشتاق بھائی السلام علیکم. دا زما جي رشتہدار دی او دا ماشوم چې کوم دی نو بیمار شو، دا لاړ پېښور ته بوتو، هلته کې یو هسپتال کې وخت نن تېر کړو. هغه ډاکټران صاحبان ورته وایي تاسو پلانکي هسپتال ته لاړ شئ، هلته کې بل هسپتال ته بوتلو، هغې نه ورپسې بیا لاړ شئ هلته بل ته لاړ شه، هلته کې ټېسټونه وېسټونه وشو. په ټېسټونو کې چې کوم دی د بلډ کینسر راووته او د هغې نه پس بیا ټېسټونه وېسټونه کېدل بیا ورته ویل چې یاره بھائی ستا دلته نور علاج نه کېږي دې هسپتالونو کې، ته به ځې پنډۍ ته. دې د هغه ځای نه چې کوم دی نو کور ته مطلب راغی چې تا ته سوال کړی بل ته کړی هلکه ماله قرض پیسې ټکې څه پیسې ټکې راغونډې کړې په هغې باندې پنډۍ ته لاړو. هلته پنډۍ کې چې کوم دی نو علاج ملاج شروع شو خو هغه علاج داسې و چې ټېسټونه وېسټونه څه په لکونو مکونو باندې خبره په ورځ او په 2 او 5 باندې ټېسټونه کېدل، د ملا هډوکي نه به دغه اخیستله او بیا چې کوم دی قرضونه په ځان نه وغوښتو. بیا وچاره دونه علاج شروع دی، هغې دپاره کور ته راغی کالي پتري مطلب دا چې خرڅ کړل، هغه پیسې هم لاړلې. د هغې نه پس ځمکې مکې ورسره وې، هغه ځمکې هم خرڅ کړې، د ځمکې پیسې هم چې کوم روانې دي اوس بیا په لاس باندې کېناسته. هسپتال والا چې کوم دی نو اوس فلحال له 7 ورځو له شلو کور ته رالېږئ، تاسو لاړ شئ او بیا راشئ زه به تاسو ته بیا ټېسټونه کوم. نو مطلب دا چې د هغې نه پس چې کوم دی ټرانسلیټ ورته وایي که څه ورته وایي هغې ته بیا خېږم. خو بهرحال په دې باندې تقریبا 40-50 لاک روپۍ هم لګېدلې او تقریبا دغه 40-45-50 پورې و چې پې نور هم پې لګي. زیات غریبانان دي که د چا څومره څه وس کېږي ورسره جي نو هغه خدای دپاره دی د سره وس د څوک چې د باقي علاج دې پې مطلب دی د خپل زوی له وکړي او د خپل زوی چې کوم دی نو الله پاک دله صحت ورکړي او دې مطلب دا چې ژوند درته میلاو شي خیر سره دا به ستاسو په امداد سره او ستاسو په مینه محبت سره کېږي انشاءالله. والسلام. مننه جي. ملګري جي پیسه نمبر دی ووایه، که اکاونټ نمبر دی هغه ووایه، موبایل نمبر ووایه، وټساپ یې جي پیسه دواړه دي. 0340 1592 792 0340 1592 792 1592 792 په دې جي پیسه شته او جی او وټساپ پې شته؟ وټساپ کې نشته، وټساپ به پې کولاو کې صحیح شي، وټساپ به پې کولاو کې. جي کتونکو د دې ورور خبرې مې درته کېښودلې نو کوشش وکړئ دوی سره بھرپور تعاون وکړئ. د دوی د کور د حالات وګورئ، دا غریزه علاقه ده، ټول غرونه دي چار چاپېره. د دې غرونو منځ کې په جبګۍ علاقه کې د دې رور نوم دې څه دی وروره؟ کلیم الله قریب الله. ها نو دې سره چې کوم دی خپل تعاون وکړئ. دلته کې هم داسې وس لرونکي خلک کوي، البته زما ته خو به ښکاري نه ځکه چې په دې لار راتلم ټول د غریبانو خلکو کورونه دي، خو بیا هم د دوی سره کومک کول پکار دي. او څومره خلک زمونږ اواز اورئ نو د الله رضا دپاره دا ویډیو مخکې شیر کړئ. زمونږ دا خلک که دلته کې ارد ګرد موږ وګورو زمونږ سره په تحصیل تنګي شمالي اشنګر چار چاپېره په ودونو باندې د هغوی چې کوم دی لکونه کروړونه روپۍ چې کوم دی خرچ کوي. یاره که د یو واده نه لږ بچت یې کوو او دغه پیسې دغه کولې او داسې غریبانانو ته یې شي انشاءالله دا مسلې به ختمې شي. الله چارواکو نه هم دا غوښتنه مونږ کوو چې کم از کم په دې باندې نظرثاني وکړئ، راشي داسې وس لرونکي خلک شته دی د سرکاري فنډونو نه وله وکړئ خو دې رور له لاس ورکړئ. کم مسافرونه زمونږ اواز اوري نو کوشش وکړئ دا ماشوم چې کوم دی دا خپل بچی وګڼئ او د ده علاج لپاره بھرپور تعاون وکړئ. د دې والد صاحب نمبر مې درته په سکرین باندې کېښودو نو دوی سره تاسو
په خپله چې کوم دی کال کولی شئ دوی ته اکاونټ ته رالیږلی شئ نو دوی سره رابطه کوئ د دوی سره کومک وکړئ چې الله تعالی د ده د بچي ته ژوند ورکړي ځکه چې د دې مور بیبي د دې والد صاحب چې کوم دی دا ډېر زیات پریشانه دي او بل لا ماشوم په ځوانۍ کې دی 13-14 سال عمر کې دی نو دغه هم ژوند غواړي د مرګ نه مرګ نه خو هر سړی یېرېږي خو دا ماشوم په ژوند مین ماشوم دی تعلیم کوي قرآن سبق کوي زه دعاګانې برته کوي دا کور والا برته دعاګانې کوي دې سړي چې کوم دی اولاد ډېر دي لکه ماشومان دي نو هغوی ته هم خرڅ خوراک نه برابرېږي او بیا دلته داسې بیماري راشي نو د الله رضا دپاره څومره مسافر هم زموږ اواز اورئ دغلته په خپلو ډیرو کې دغه پیسه ټکه راغونډه کوي دغلته چې تاسو لږ هم راغونډه کوئ دلته پرې ډېر څه کار کېږي دوی ته کم از کم 40-50 لاک روپۍ دغه ویلې چې دې ماشوم په علاج باندې به راځي نو موږ ټول به یو کېږو انشاءالله ډېر ورسره به ودرېږو دغه ماشوم د ژوند سوال دی دغه له به زندګي ورکوو الله به ورکوي خو موږ د ذریعه سازېږو که څوک تعاون نشي کولی نو دا هم یو تعاون دی دا ویډیو الله رضا دپاره مخکې شیر کړئ چې دې ماشوم سره تعاون وشي او د زندګي بچ شي